بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګرانو مینوالو، پروګرام رنگین مازدیګرې، زه امیر خان محمد زی یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم په دغه تمه، په دغه هیله چې تاسو ټول به روغ یې، جوړ به او د دې خپل ښکلي ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. مینوالو، نن را سره د پروګرام میلمه یو داسې شخصیت دی چې ډېره ښه وینا کوي، ډېر ښه شعر لیکي، ډېر ښه سوچ یې دی. اتحاد پرواز صاحب. نو اتحاد پرواز صاحب، پروګرام کې درته هرکلی ویم، ستړي مه شي، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه او د ټولو ناول ستاسو ته ستړي مه شي وایم چې د دومره لرې نه راغلی، موږ ته مو وخت راکړه، دومره ستړي مو وکړه، ډېره زیاته مننه. صحیح ده جي. اتحاد صاحب، دا راته ووایئ چې د کوم وخت نه د پښتو ادب سره ستاسو تړون دی او د دې خپلې شاعرۍ آغاز تاسو څنګه وکړ؟ د شعر آغاز خو تقریبا د 2012 نه ما شروعات کړی و. صحیح. او شروعات مې بیا هم د یو آزاد نظم نه کړی و، نو په 13 مې بیا د غزل لیک ډېر وکړه. صحیح ده جي. ډېره ښه ده. ګپ شپ په لګو، پروګرام به مخکې بوځو. لومبي کې را سره یو کلام شریک کړو، ډېره به ښه وي. جی بالکل. دغه شعرونه چې دې سړي اسمان ته ګوته ونیوه، دې سړي اسمان ته ګوته ونیوه، عقل مې باران ته ګوته ونیوه، خلکو پیمانو ته ورخواره کړه لاس، ما پکې جانان ته ګوته ونیوه. زبردست، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. دا بیا ووایه. مننه. خلکو پیمانو ته ورخواره کړه لاس، ما پکې جانان ته ګوته ونیوه، تا خو ډېر سپېڅلی انتخاب وکړه، تا خو باچا خان ته ګوته ونیوه. زبردست، ډېر ښکلی. بیا ووایه. ډېر ښکلی. تا خو ډېر سپېڅلی انتخاب وکړه، تا خو باچا خان ته ګوته ونیوه، خپل وران شوي کور ته چې مې وکتل، خوله کې مې باران ته ګوته ونیوه. زبردست، ډېر ښکلی، ډېر زبردست. خپل وران شوي کور ته چې مې وکتل، خوله کې مې باران ته ګوته ونیوه، خانه جوړې خدای درنه هېر شوی دی، خانه جوړې خدای درنه هېر شوی یو، تا چې به دهقان ته ګوته ونیوه. ډېر ښکلی. چا ویل د خامار د نوم معنی څه ده، چا ویل د خامار د نوم معنی څه ده، زر مې هغه خان ته ګوته ونیوه. زبردست، ډېر ښکلی. بیا ووایه. چا ویل د خامار د نوم معنی څه ده، زر مې هغه خان ته ګوته ونیوه، سوال چې به د ډېرې بېروخۍ وشو، هر سړي به ځان ته ګوته ونیوه. زبردست، کمال، ډېر ښکلی. سوال چې به د ډېرې بېروخۍ وشو، هر سړي به ځان ته ګوته ونیوه، نیغ به مې پرواز مخې ته ودرېده، چا چې به ګریوان ته ګوته ونیوه. مننه. نیغ به مې پرواز مخې ته ودرېده، چا چې به ګریوان ته ګوته ونیوه. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. پرواز صاحب، دا راته ووایه چې تعلیم هم څومره کړی دی جي؟ تعلیم خو جي تر دې دمه ما د 10 جماعت پورې صحیح تعلیم چې کوم دی سکول ویلی د خپل کلي په ګورنمنټ های سکول کې، او مخکې مو هم اراده شته، نو دا سلسله لا روانه ده. صحیح ده، ډېره ښه ده. بل یو کلام وي نو شریک کړئ را سره جي، ډېره به ښه وي. جی بالکل. ښه، دغه شعرونه به هم ووایو، خو ارشاد. دغه نور څو شعرونه چې وختي مې د هغې ذکر هم وکړه، او لږ په نوي انداز به هم وي. معذرت به غواړم. ارشاد. په هغې کې داسې لفظونه دي چې ډېر ملګري پرې خوښوي، ډېر به پرې تنقید کوي. صحیح ده. هغه داسې دي چې مننه، ته خو چتو ته بازان وایې سړیه. واه، دا خبره ده. ډېر. ته خو چتو ته بازان وایې سړیه، او بازانو ته کارغان وایې سړیه، زړه کې کاڼي ته باغوان وایې سړیه، او په خوله باندې قرآن وایې سړیه. دا خبره زبردست، کمال دی. ډېر مننه. زړه کې کاڼي ته باغوان وایې سړیه، او په خوله باندې قرآن وایې سړیه، ته هندوانو ته مولیان وایې سړیه، او مولیانو ته هندوان وایي سړیه. زبردست، ډېر ښکلی. ته هندوانو ته مولیان وایي سړیه، او مولیانو ته هندوان وایي سړیه، عجیبه غوندې داستان وایي سړیه، وران ته سم او سم ته وران وایي سړیه. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. عجیبه غوندې داستان وایي سړیه، وران ته سم او سم ته وران وایي سړیه، بیا به سپینې په میدان وایي سړیه، ته چې ځان ته باچا خان وایي سړیه. زبردست، ډېر ښکلی. بیا ووایه. ډېر ښکلی. بیا به سپینې په میدان وایي سړیه، ته چې ځان ته باچا خان وایي سړیه، زندګي که زندګي جوړول غواړې، نو دښمن ته به هم ځان وایي سړیه. زبردست، ډېر ښکلی، ډېر زبردست. زندګي که زندګي جوړول غواړې، نو دښمن ته به هم ځان وایي سړیه، مړه څومره ښایسته مرغۍ دې مړه کړه، ته به ځان ته مسلمان وایي سړیه. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. مننه.
که ژوندون غواړې نو خره ته به اس وایې او میږو ته به اتیان وایې سړیه. واه زبردست ډېر مننه. ډېر زبردست. که ژوندون غواړې نو خره ته به اس وایې او میږو ته به اتیان وایې سړیه. اوسې نه په الماریو کې دې زوړ شي دا کتاب خو ته ډېر ګران وایې سړیه. واه زبردست ډېر وایه ډېر ښکلی. هسې نه په الماریو کې دې زوړ شي دا کتاب خو ته ډېر ګران وایې سړیه. او رقیبانو ته که څه وایې نو وایه خو جانان ته به جانان وایې سړیه. دا خبره ده زبردست ډېر ښکلی. رقیبانو ته که څه وایې نو وایه خو جانان ته به جانان وایې سړیه. که ژوند غواړې سپینې مه وایه پروازه د خپل ځان ته که د ځان وایې سړیه. واه زبردست ډېر ښکلی ډېر زبردست. ګرانو درنو خوږو مینوالو د دوی درنه خوږه وینا تاسو اورېده. زړه م خو نه غواړي چې دوی لاړ شو خو بیا هم لکه خپل فارمیټ ته به ګورو. مینوالو ته به څه پیغام ورکوي جي؟ جی مینوالو ته که د پیغام خبره شي نو زه خو اکثر په مرکو کې که ډېر پیغامونه یې هغه خپلو شاعرانو ملګرو ته ورکوم ولې چې د دوی په دوی باندې لږ ډېر حقوق دي د نورو ملګرو نه. صحیح دی. نو شاعرانو ملګرو ته به دغه ووایم چې په نوي دور کې منم چې زموږ ډېر ښه شاعران مخې له راغلي. صحیح ده. خو که د هغه مخکینو شاعرانو کلامونه لږ راوړاندې کړو د هغه مخکینو چې کوم زموږ رهنماګانو زموږ استادانو نو د چا نه پټ پناه نه دي ټولې پیژنې که هغه غني بابا دی که رحمان بابا دی خوشحال خان شو داسې حمزه بابا شو چې هغوی په پښتو ادب کې ډېر مقام حاصل کړی. نو د دې سره سره زما دا پیغام دی خاص چې د دې سره سره که د هغوی غزلې هم راوړاندې شي نو ډېره به ښه خبره. ډېره ښه ده. اتحاد صاحب پروګرام وخت سرته رسي اخره کې راسره یو غزل شریک کړي نو ډېره به ښه وي. جی بالکل. دغه د لنډ بهر غزل چې ارشاد کلیواله خفه نشي کلیواله خفه نشي له دې خیاله خفه نشي د ځوانۍ توده جذبه وه ته کولاله خفه نشي د ځوانۍ توده جذبه وه ته کولاله خفه نشي څه مې نه لیدل په لاره وم خوشحاله خفه نشي څه مې نه لیدل په لاره وم خوشحاله خفه نشي بیا سبا ماښام به ګورو خو بېګاله خفه نشي بیا سبا ماښام به ګورو خو بېګاله خفه نشي دلته خلک هوښیاران دي دلته چاله خفه نشي خدای د رزق وعده کړي دا جماله خفه نشي. مننه. دلته خلک هوښیاران دي دلته چاله خفه نشي خدای د رزق وعده کړي دا جماله خفه نشي مونږ خپلو کې پوهېږو مینواله خفه نشي. مونږ خپلو کې پوهېږو مینواله خفه نشي. دا د پولې وسرات دي معذرت په غواړم دا د پولې وسرات دي تا واله خفه نشي. دا د پولې وسرات دي تا واله خفه نشي د دې کس لږه تیزي وه انډیواله خفه نشي. د دې کس لږه تیزي وه انډیواله خفه نشي دا خطونه د پروازه واپس واله خفه نشي. ډېره مننه پرواز صاحب د وخت راکولو پوره یو جهان مننه. ګرانو درنو خوږو مینوالو اتحاد پرواز صاحب د دوی سوچ او د دوی شاعري تاسو واورېده. امید ساتم چې دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. پروګرام ملګرو سره شریک کې مونږ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زمونږ په دعاګانو کې به همیشه لپاره تاسو ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد. پښتانه پاینده باد. والسلام. دیدنو کم مزید اشبه خوگا دا تور تیاره دا اشنا دا اشبه خوگا دا تور تیاره دا اشنا کینا والله کدی پری